جګړه په افغانستان کې د څه لپاره ده؟ که غواړئ پوه شئ نو ویډیو تر اخره حتما وګورئ. جګړه په دې نه ده چې اسلام دې پرمختګ وکړي او یا دې امریکا دلته شکست وخوري، بلکې دا جګړه پاکستان د یوازینۍ موخې لپاره په افغانستان کې پرمخ وړي چې افغانستان د فشار لاندې وساتي، په اقتصادي او سیاسي ډګر کې یې تعذیب کړي، د سر د کار سړي ورور وژنې اقتصادي زیربناوې ورته ویجاړې کړي چې په همدې ډول غواړي افغانستان د خپلې جغرافیې یوه برخه وګرځوي. ځکه پاکستان ښه پوهیږي چې آزاد، خوشحال او په خپلو پښو ولاړ افغانستان هیڅ وخت هم د پاکستان درد دوا کېدلی نشي او نه د پاکستان د ګټو د خوندیتوب کوم ضمانت شته دی. موخې ته د رسېدو لپاره یې د افغانستان مرکزي پیاوړي دولتونه د امریکا په مرسته ونړول. د افغانستان نظامي او ملکي شتمنۍ یې تالان کړه، ښارونه یې وسوځول، پوځ، استخبارات او ملکي ادارې یې ورته منحل کړې. په 15,000 کلن ملت یې اشرار بې لکۍ خره حاکمان کړل. افغانستان یې په جزیرو تقسیم کړ، خپل منځ کې لکه سپي داسې وخوړل. چې کله پاکستان پوه شو چې اوس افغانستان بې سرپرسته شو، نو طالبان یې مجهز کړل او افغانستان ته یې د جګړې لپاره ولېږل چې قوي ملاتړ یې ځان سره د پاکستان او امریکا درلود. هماغه چې د اشرارو ټغر یې په ډیر لنډ وخت کې ورټول کړ او د امارتي حکومت په شکل په کابل کې حاکمان شول. 15 کاله یې حکومت وکړ، خو بیا هم پاکستان یې په سر د امریکا سره معامله وکړه او په نتیجه کې د 250 جهازونو په مټ یې ړنګ کړ او د کرزي په مشرۍ یې اصلا د امریکا د سارګرۍ ادارې CIA یو سارګر و د موقتي ادارې مشر وټاکه او له هماغه ورځې تر اوسه پورې 2 لسیزې پوره شوې، خو جګړه توقف پیدا نه کړ. پاکستان د هر حکومت په سر معامله وکړه او له منځه یې یوړ. هر ورځ په لسګونه خلک د دې جګړې ښکار کیږي، خو د جګړې نوعیت معلوم نه دی. موږ افغانان باید په دې پوه شو چې جګړه د امریکا او یا پرون د شوروي اتحاد سره نه وه، بلکې جګړه د افغانستان خلاف وه. پاکستان غواړي چې افغانستان دومره وځپي چې دومره یې اړ کړي چې پاکستان ته غاړه کیږدي او تسلیم شي، خو دا ارمان به هیڅکله هم پوره نشي. جهادیان د اسلام غم نه دی وړي، د پاکستان اجري ملشي دي چې د پاکستان د اهدافو د خوندیتوب لپاره جګړه کوي. درنو لیدونکو، دا لیکنه د ندیم آزاد وه. په دې هیله چې خوښ شوي مو وي او که کوم نظر لرئ د پاکستان یا امریکا په اړه او یا هم د طالبانو په اړه زموږ سره یې شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د تل پاتې افغانستان په هیله، الله مو مل شه.